سلام دوستانو، نننۍ ویډیو چې کومه ده د هغې زنانه چې هغه دې ته مجبوره شوه چې یو ګاونډي سره هغې غلط کار وکړو. د هغې خپله وینا مطابق تاسو ته دا ویډیو پیش کیږي. که تاسو زموږ په چینل نوی نو دا سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم دباو کړئ چې تاسو ته د جنسیاتو متعلق ویډیو فراهم شي. مرګرو یو زنانه چې د هغې د ژوند د قصه څه داسې غونته وه چې د هغې واده وشو او خاوند به دوبۍ ته کار لتلو. خاوند دې سره 3-4 میاشتې تېرې کړې، خو چې دې له به کله ټیسټ وکړو نو د دې ټیسټ په نیګیټیو یې راتلو او د بچو امیدواره کېده به نه. داسې خاوند یو کال پس بیا راغی او دې سره بیا وخت تېر کو، خو چې بیا هم هغه تلو نا امیده و. داسې 3-4 کاله دې کې تیر شو چې په دې کې به خاوند دې ته هم وی چې ته د بچو راوړو قابله نه یې او دې پسې به زندګي ډیره سخته وه، ځکه چې دې ته به خبرې کېدې. د کور د نورو خلکو نه هم دا تنګه وه چې هغوی به هم ورته دا پیغور کو چې ته یو شنډه یې او ستا بچي نه کېږي. په دې چې کله د دې خاوند د راتلو ورځې شوې په 4م کال، نو دا یو ملګري سره رابطه وکړه او ملګري ورته وویل چې پلانکې ډاکټره ډیره ښه ده، هغې له به لاړ شو. د خواښې نه په تپوس دا ډاکټرې ته لاړه چې ډاکټرې د دې چیک اپ وکړو، نو دې ته وویل چې ته خو بلکل روغه یې او د بچو قابله یې، خو ستا د خاوند ټسټونه پکار دي، ما ته ستا خاوند کې فرق ښکاري. دې ملګري ورته وویل چې ته دا خبره کور کې نور چاته مه کوه، خپل خاوند ته ووایه، هغه به در سره راشي. کله چې خاوند د دې کور ته راغی نو دې ورته وویل چې ما سره به ډاکټرې له ځو او ستاسو ټسټونه به کېږي، ځکه چې ما ځان خولی دی، زه ټیکې ما، خو هغې ویل چې کېدی شي ده کې فرق وي. خاوند چې کم د کم علمۍ او د جاهلیت په وجه په دې غوسه شو او دې ته ډېرې ستغې سپورې وویې او ورته یې وویل که آینده دپاره دې دا خبره وکړه چې ما کې فرق دی نو ښه به درله نه وي، ځکه چې ما ته پته ده زه ښه صحیح ما چې ته څنګه وی هغه شان در سره کومه او ډاکټرانو ته ضرورت نشته. انسان ځکه په دې پوه نه چې هغه صرف کوروالي ښه کولو ته خپله تندرستي وي، خو ته داسې خبرې هم وي چې دی مخامخ تندرست ښکاري خو ده کې فرق وي. دې خاوند په دې ښځه نور ډېر ظلم شروع کو، د دویم واده دمکیانې هم ورکړې او دی ورته هم وی چې زه به تا پرېږدم. دا جینۍ ډېره زیاته خفه وه. دې کې دې خپلې ملګرې سره رابطه وکړه چې ډاکټرې له هم موږ تللی نه شو، ځکه چې زما خاوند ډېر بد ګڼي او خبره اوس دې ته راغلې ده چې زما د پرېښودو خبره ده. دې جینۍ دې ته مشوره ورکړه چې داسې خبره ده نو بیا خو ستا دپاره یا به دا خاوند پرېږدې او یا چې د هر ځای نه یې دله به بچې ورکوې. دا په دې خبره سره کې پوه نه شوه. دی ورته وی چې زه به لا بچې د کم طرف یې ورکم. هغې ورته بیا صفا ووی چې تا له به سره به یو بل کس چې دی هغه دا غلط کار کوي او د هغې نه به ستا بچې کېږي. دې جینۍ خو سر کې دا خبره نه منله، خو چې کله دې ته دا چاړه اوبو کې ښکاره شوه چې زما د طلاق وخت قریب کېږي او نوره زما زندګي نه تېرېږي، نو دې دې ملګري سره بیا رابطه وکړه چې څنګه چل به کړو، زما خاوند ته خو لږې ورځې پاتې شوې او که د دې نه پس خدای مکه زه امیدوارم شم نو بیا به وایي چې خاوند دی نه و، دا څنګه امیدواره شوه. دې جینۍ خپل کور ته راوخته او خاوند ته ټول حل وویل. د دې خاوند هم نه تیارېدو، خو دی ورته څه په طریقه باندې تیار کو. هغه د سره غلط تعلقات شروع کړو او دی په کور کې وویل چې زه ځمه پلانکې سره ډاکټرې له. دی به ډاکټرې له لاړه، هسې به یې دوايانې راواغستې، خو چې بیا به واپسۍ کې راتله د دې خاوند به دې سره هغه کار انجام کو کوم چې صرف خاوند ته اجازت وي. هغه په میاشت کې دننه پریګننټ شوه، د هغه امیدواره شوه. د هغې نه پس د دې په خپل خاندان کې هم عزت پیدا شو، خاوند وله هم عزت کو، خو هغه وایي چې په ما باندې به یو ورځ د قیامت په شان تېرېده چې څنګه به ما خپل ځان ته کته چې زه امیدواره یم، ځکه چې په دې کې یو حرامي بچی دی.
زه ټولو هلکانو ته ټولو وروڼو ته دا خواست کوم چې پلیز تاسو خپل چې کم زنانې په هغې باندې ظلم مه کوئ. تاسو خپل ځان هم ګورئ. زما په خپله تجربه کې یو کس 3 زنانه سره واده کړی 3 ښځې وې او 4مه یې کوله او د هغه چې دی چې ټسټونه وکړه نو د هغه ټسټونه 0 وه. 3 واړه ښځې صحیح وي خو هغه کې فرق و. نو تاسو ګوره د هر څه الله یو د هر څیز دپاره الله یو لارې ښې ده. نو تاسو له پکار دي چې صحیح لاره استعمال کړئ. ستاسو د ظلم او بربریت په وجه تاسو هم او ستاسو کورودانې هم هغه نقصان اوچتولی شي چې ناقابل معافي او ستاسو دپاره د شرمسارۍ. نو لږ د تحمل نه کار والی او تاسو خامخا د فیلډ چې کوم ماهر یې هغې سره خپلې مشورې جاري ساتئ چې تاسو ته داسې څه نقصان را نشي. ځکه چې په دې کې که ووایې د حرامي بچي نه بچې ښه دی او بیا د نه بچي نه هم که ستاسو ډېر دغه کېږي یتیم بچې اخیستل ترې ښه دی. که ویډیو هم خوښه شوي لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. مونږ ته راکړئ اجازت. د لوی الله په امان.